د ملي دفاع وزارت ګمارل شوې کمیټې لخوا په لوګر کې د ناټو کمپونه وکتل شول. د ملي دفاع وزارت رهبرۍ د لارښوونې پر بنسټ هغه کمیټه چې د هیواد په ولایتونو کې د پخوانیو بهرنیو کمپونو د څېړنې په موخه جوړه شوې وه، تېرو ورځو کې د مولوي شبیر احمد عثماني په مشرۍ یو پلاوي لوګر ولایت کې د ناټو له پوځي کمپونو چې د 203 منصوري کلي اردو 4مې لوا ته څیرمه ده لیدنه وکړه. د بیا کتنې ورزونې وروسته تللي پلاوي فعال تجهیزات تثبیت کړل او غیر فعالو لپاره مسؤلینو ته د بیا رغونې لپاره لازم هدایات ورکړل. په یو بل خبر کې بیا د 314 مرکزي کلي اردو مجاهدینو له لوري یو تن قاچاقبر ونیول شو. د 314 مرکزي کلي اردو اړوند د سروبي درېمې پلې لوا د کشف او استخباراتو مسؤلینو له لوري په نغلوبان سیمه کې یو تن قاچاقبر له لسګونه کیلو نشهیي توکو چې 38 کیلو چرس او 14 پاکټه ټابلیټکا سره یو ځای ونیول شو. یاد کس غوښتل چې نوموړي نشهیي توکي په فرونر ډوله موټر کې بلخ ولایت ته انتقال کړي.